یو کور ته غل راوړېدلی و. ها څوک غل راوړېدلی د کور ټول سامان یې وتښتم، هېڅ شی پرېږدم. غل کې دا کار و چې ماخوستن به راغی او تیاره کې به ودرېده، نو د ښځې او د مېړه دا خبرې به یې اورېدې چې څه شی پاتې دي. نو هر شی خو یو نه، ښځې وې راشه چل ورسره وکړه. یو قیمتي لړه مې راواغسته او د جام لاندې یې کېښود. سړي ورته وی غل څه پرېښودل؟ ویلې یو شی ترې پاتې دی، یوه ګوتمه ده د سرو زرو او دا ترېنه ایره ده او دا مې د دې جام لاندې ایښې ده. نو غل د جام ته څه فکر دی؟ نو دا به ترې بچ. نو غل د شپې ورغی او جام ته یې ځان ورسو، هغې باندې خو لړم و. نو چې څنګه یې جام پورته کړ په لړم یې راخیست کړه، بس ټک یې ورکړه. ښځې ورته ویې لکه چې په ګوته دې برابره نه شوه، تنګه